لارابر پاڼې د څېړنیز لړۍ قدرمنو مینهوالو ښه راغلاست. د څېړنیز لړۍ 18مه برخه د ټولنیز رسنیو په اړه بحث کوي. تاسو ټولو ته ښه معلومه ده چې د فیسبوک، ټویټر او ځینو نورو ټولنیز رسنیو پاڼو له لارې له ملګرو دوستانو سره نږدې پاتېدای شو، عکسونه شریکولی شو، ویډیویي ټوټې ورستولی شو او یو ځای بانډار کولی شو. خو د دې ترڅنګ یو شمېر منفي ټکي هم لري. هغه دا دي چې زده کوونکي زیاتره وخت فیسبوک او یا نورو پاڼو ته ورکوي او په غیر شعوري ډول د هغوی تر حده زیات وخت ټولنیزو رسنیو ته وقف شوی. موده مخکې په هالند کې د سوشل بیسټس په نامه یو کتاب خپور شوی. په دغه کتاب کې څېړونکو منفي ټکي هم شنلي دي او د هغو په وینا یې منفي ټکي یوازیتوب، روحي ستړیا او د زده کوونکو د لاسته راوړنو کمښت دی. د څېړنیز لړۍ دغه بشپړ متن د لارابر پاڼې له لارې لوستلی شئ. تر بلې خپرونې مو پر ستر ذات سپارم. خدای پامان.